دوه دانې تلې لرو چې په یوې تله کې یوې خواته دوه دانې د ایکس ډبرې او یوه دانه د وای ډبره ده چې دوی وزنونه نه دي معلوم او یوې خواته د تلې چې ګورئ 1 2 3 4 5 6 و 8 دانې ډبرې دي وای دغه خوا د تلې د دې خوا د تلې سره مساوي ده نو اوس تاسې وګورئ چې هر یوه ایکس څو دانې د دغه یو کیلویو سره مساوي ده او یو دانه د وای څو دانې د دې یو کیلویو سره مساوي ده دې خواته تاسې ګورئ چې موږ دوه دانې د ایکس ډبرې لرو 2 ایکس لرو او ورسره چې ده یو دانه وای لرو صحیح ده دا مساوي دي د څو دانو ډبرو سره بالکل دا د 8 دانې یو کیلویي ډبرو سره مساوي دي تاسې پوهیږئ چې موږ کله د معادلو سیستمونه حل کوو نو حداقل په هغه کې 2 دانې معادلې حتما باید موجودې اوسي خو دلته تاسې ګورئ چې یوازې یوه معادله ده دې لپاره چې موږ دویمه معادله هم پیدا کړو نو موږ یې دلته یوه خالي ترازو هم راکړې ده په دې کې موږ که مثلا یوه دانه د هر یوه نه ونیسو یوه دانه د ایکس د ډبرې نه په همدغه رنګ یې ستاسو ته ښایم او یوه دانه د وای د ډبرې څخه ونیسو او ووایو چې دا مساوي دي د 15 دانو کوچنیو او یو کیلویي ډبرو سره 1 2 3 4 5 ګورئ دلته 15 دانې دي نو اوس موږ دلته د دویمې معادلې ته لیکلی سو چې ایکس ګورئ یوه ډبره د ایکس جمع یوه ډبره د وای مساوي څو دانې ډبرې د کوچنۍ دي 1 2 3 4 5 اوس د دې لپاره چې دغه معادله صحیح حل کوي تاسو دواړه معادلې حل کوي او د ایکس او وای قیمتونه دې لپاره پیدا کوي کولی سئ چې یو مجهول چې دی افنا کوي مثلا موږ غواړو چې وای په دې کې افنا کو د دې کار دپاره چې موږ یا وای یا ایکس افنا کو راځئ چې مثلا وای افنا کو د وای د افنا کولو لپاره دلته ګورئ وای لرو دغه مثبت وای باید په منفي وای باندې واوړي نو د دې لپاره موږ کولی سو دغه دویمه معادله کې په دې خوا د مساوات او دې خوا د مساواتو منفي یو ضرب کو د دې ځای منفي یو ضرب د ایکس کېږي منفي ایکس یا مثلا داسې ویلی سو چې د دوی ټولو دغه ضریبونه منفي کوو منفي وای مساوي منفي 15 دواړو خواته د مساواتو منفي اوس نو د دې ځایه تاسې پوهیږئ چې ډېر اسانه دغه دواړه یو بل سره خلاصیږي 2 ایکس څخه چې 1 ایکس لاړ سي پاتې کېږي یو دانه ایکس مساوي د 2 څخه چې 15 لاړ سي پاتې کېږي 3 دا په دې معنا ده ګورئ دلته موږ څه وکړه دلته موږ دغه وای حذف کړئ دغه وای موږ حذف کړئ صحیح ده 2 ایکس پاتې سول او د 2 ایکس څخه مو یو بل ایکس حذف کړئ دا هم لاړ ګورئ یو ایکس پاتې سو او دلته د 8 څخه موږ 15 ایسته کړه نو د 8 څخه 15 ایسته کوي 1 2 3 4 5 څو دانې پاتې سوې 1 2 3 یعنی یوه دانه ډبره د ایکس د 3 یو کیلویي ډبرو سره مساوي ده ایکس مساوي 3 همدا کار په دې معادله کې څنګه کولی سو چې د ایکس د قیمت پر ځای موږ 3 وضع کو وروسته د دې نه د ایکس پر ځای موږ 3 ویلی سو دې ته 3 ویلی سو صحیح ده دلته موږ 3 قیمت اچو 3 جمع وای چې د وای قیمت پیدا سي مساوي 15 هم خپله اوس د دې لپاره چې د وای قیمت پیدا سي موږ دواړو طرفونه چې شی منفي کوو بالکل 3 منفي کوو منفي 3 منفي 3 دا په دې معنا ده چې یوه د ایکس ډبره ټوله لرې کوو دغه ټوله لرې کوو او 3 دانې هم د دغه ځای نه لرې کوو 1 2 3 ګورئ وای د یوه ډبره د وای دا خو لاړه خلاصه سوه دا وای یوه ډبره مساوي د 2 دانو کوچنیو ډبرو سره ده چې یو کیلو وزن لري نو وای مساوي سو د څو سره مساوي سو د 2 سره د دې ځای موږ د ایکس او وای قیمتونه پیدا کړه صحیح ده چې د ایکس ډبرې چې دي 3 کیلو وزن لري ګورئ 3 کیلو وزن لري چې هر یوه دانه د 3 دانو کوچنیو ډبرو سره مساوي ده
او دغه د وای ډبره چې ده 2 کیلو وزن لري چې هر یوه دانه یې د 2 دانو سره مساوي ده، د 2 یو کیلویو سره مساوي ده. صحیح ده؟ اوس په دې طریقه باندې تاسې نور مثالونه هم ځان ته ساده کولی سئ. او د معادلې په برخه کې دا هم زه ویلی سمه چې د ایکس او وای دغه قیمتونه چې د 3.2 دي موږ پیدا کړه، دا کولی سو په دواړو معادلو کې وضع کو او بیرته د دواړو معادلو نه اصلي قیمتونه ترلاسه کو. مثلا زه غواړم چې دا په لومړۍ معادله کې وضع کړم او وګورم چې آیا دا چې ما حل کړی صحیح ده او که نه. نو ګورئ دلته لیکم 2 ضرب د 3. صحیح ده؟ د ایکس پر ځای قیمت اچوم او د وای پر ځای هم قیمت اچوم. مثبت 2 د وای پر ځای مساوي څو 8. ښه، اوس 2 ضرب د 3 کیږي 6. 6 جمع 2 کیږي 8. نو 6 جمع 2 هم 8 کیږي او دې خواته د مساواتو هم تیار اته دي، 8 مساوي 8. په دې لومړۍ معادله کې هم صدق کوي او دا هم موږ ته دا بیانوي چې د دغه 6 د 2 ایکس د ډبرو څخه استازیتوب کوي چې هر یوه یې 3 کیلو ده او هر یوه یې د 3 نورو کوچنیو یو کیلویي ډبرو استازیتوب کولی سي. او هم وای چې ده چې دلته قیمت موږ ته 2 راکړی، دا د یو د وای د ډبرې استازیتوب کوي چې هره د وای ډبره د 2 یو کیلویي ډبرو څخه چې کوچنۍ ډبرې دي استازیتوب کوي. دا یو کیلویي دي ټولې. دلته هم تاسې دا شان په دغه تله کې ولیدل. نور هم کولی سئ چې ځینې مثالونه چې تاسې په ورځنۍ ژوند کې ورسره مخ کیږئ ځان ته یې ساده کړئ، انځورونه یې وباسئ او په آخر کې چې کوم مجهولونه دي هغه د افنا په طریقه باندې یا هم د یو مجهول قیمت د بل مجهول له جنسه پیدا کړئ، بیا هغه په دویمه معادله کې وضع کړئ او بیا د دویم مجهول قیمت پیدا کړئ. البته شرط یې دا ده چې تاسې باید دواړه قیمتونه بیرته وازمایوئ چې آیا تاسې صحیح حل کړي دي او که نه.